آیا لمر به له منځه ولاړ شي؟ دا یو واقعیت دی چې لمر یو ستوری دی او د نورو ستورو په څیر د خطر په بل حالت د اوړېدو او حتی د له منځه تللو لږ وخت سره مخامخ دی چې دا د پوهانو د ډېرې اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. آیا په رښتیا هم هغه بدلونونه چې په پرله پسې او دوامداره توګه په لمر کې رامنځته کیږي کولی شي چې زموږ لپاره یو جدي ستونزه رامنځته کړي؟ د دغو پوښتنو د جوابونو لپاره پوهانو د لمر په هکله ډېرې پلټنې ترسره کړي دي او د ټاکلو پایلو په لاسته راوړلو بریالي شوي دي. یوه زمانه داسې وه چې خلک په دې عقیده وو چې لمر به په تدریجي ډول یخ او سړیږي او فکر یې کوه چې لمر یوازې یو څو زره کاله عمر لري، خو داسې نه وه. اوسني پوهان په دې باور دي چې رڼا او تودوخه چې له لمر څخه لاسته راځي د هغو کړنو او عملیو نتیجه ده چې د لمر د سطحې په حرارتي هسته کې ترسره کیږي. د دغو عملیو په نتیجه کې د هغو هایدروجني اتومونو ترکیب چې د لمر په سطحه کې شتون لري صورت نیسي او د هیلیوم هسته تشکیلوي. په هیلیوم سره د هایدروجن تبدیلیدل یوه لویه انرژي تولیدوي. دغه تبدیلي د سانتیګراد په 15,000 درجو حرارت کې صورت نیسي. دغه تولید شوي انرژي د وړانګو په وسیله ځمکې ته رامنتقل کیږي، خو یوازې د دغې انرژۍ په سلو کې یوه یې د ځمکې کرې ته رارسیږي. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې د لمر په سطحه کې شته هایدروجن به تر کومه دوام ولري. اټکل شوی دی چې لمر د میلیاردونو کلونو لپاره د حرارتي هستې د عملیو او کړنو په موخه کافي او په ډیره کچه هایدروجن لري. د لمر ټول عمر 10 میلیارده کلونه اټکل شوی دی چې یوازې نیم عمر یې تر اوسه پای ته رسیدلی دی. نو په دې اساس ویلی شو چې 15 میلیارده کلونه نور به هم موږ ته لمر رڼا او تودوخه راکړي، خو په پای کې به د لمر کوره سړه او یخه شي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو چې ستاسې په درانه چوپړ کې مو وړاندې کړه، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي او یو څه مو ورڅخه ترلاسه کړي وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.